د فیل واقعه کله چیرته او ولې رامنځته شوه؟ ابرهه څوک و او ولې 80,000 لښکر د کوچنیو ډبرو په واسطه هلاک شو؟ 570 میلادي کال و چې د نبي علیه الصلاة والسلام د زیږېدو نه 50 ورځې وړاندې ابرهه چې په یمن کې د حبشې پاچا نجاشي لخوا په یمن باندې ولی مقرر شوی و. دا یو عیسوي سړی و. غوښتل یې چې د خلکو د حج مرکز له کعبې څخه صنعا ته بدل کړي. د صنعا په ښار کې یو لوی شاندار کلیسا جوړه کړه چې عرب او نور خلک به د عبادت لپاره دغې کلیسې ته راځي، نه کعبې ته. خو عربو دا کار ښه نه وبللو. اخر یوه ورځ یو عرب دغه کلا نه پاکه کړه چې دې کار ابرهه نور هم په غوسه کړو. ابرهه دا پریکړه وکړه چې بیت الحرام یعنی کعبه شریفه به ورانوي او نړوي به. څو خلک کعبه شریفه پرېږدي د حج کول لپاره د صنعا په طرف لاړ شي. هلته د حج کول لپاره یو لوی او ښکلې کلیسا جوړه کړې ده. ابرهه امر وکړ چې لښکر تیار کړي. لښکر هم تیار شو چې تر 80,000 پورې عسکر ورسره وو. په دې لښکر کې 11 یا 14 پیلان هم ورسره وو. تر ټولو لوی فیل یې محمود نومیدو چې خاص د نړولو لپاره یې تربیه کړی و او عربو ته دا کار ډېر بېساری و ځکه دوی اصلا مخکې پیلان لیدلی نه و. کله چې ابرهه مکې ته نږدې شو د قریشو مشر حضرت عبدالمطلب سره نږدې ملاقات وکړ. عبدالمطلب یوازې خپل وخان وغوښتل چې د ده څخه یې نیولي وو. ابرهه ورته وویل یا عبدالمطلب زه خو کعبه ورانوم او ته د وخانو غم کوې. ما خو دا فکر کاوه چې ته به ما ته دا مشوره راکړې چې کعبه شریفه ما ورانوه. عبدالمطلب وویل چې زه د وخانو ملک یم. کعبه یو ملک لري، هغه به یې ساتنه کوي. خیر دا حالات خو تېر شول، خو دلته یو لوی عجیب شی پېښ شو. ابرهه غوښتل چې په کعبه یرغل وکړي، خو فیل یې هیڅ نه خوځېدو. هر کله به یې چې فیل مکې ته اړوه فیل به کېناستو، که بل لور ته به یې اړولو نو فیل به حرکت کولو. خو خیر دوی مخکې حرکت شروع کړ. که ګوري د اسمان په اطرافو کې یوه توره وریځ ښکاري چې د اسمان اطراف یې راګیر کړي دي. چې رانږدې شوه وړه وړه مرغان دي چې په خپلو منګولو او مښوکو کې کوچنۍ ډبرې اخیستې دي او هر یو کاڼی د ابرهه په لښکر باندې اچوي. دا کاڼي دومره بده اغیزه کوي چې په کوم عسکر پرې وځي د بدن غوښې د سر نه تر پښو پورې څیرې کوي او هلاکېږي. ته ابرهه خپله دومره ژوبل شو چې د بدن نه یې خپله غوښې تویېدې. څه وخت دپاره لږ ښه شو، بیرته اندام ټوټه کېده او مړ شو. دغه د ابرهه انجام و چې د الله تعالی د کور ورانولو کوشش یې کوه، خو الله تعالی په دغه شوم پلان کې ناکام کړ. دومره بد انجام یې و چې د ده قبر په یمن کې و. خلکو به د ده په قبر باندې کاڼې او ډبرې اچولې. د عبرت لپاره یو مثال جوړ شوی دی. د دې واقعې تفصیل په سورة فیل کې موجود دی. الله تعالی فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. تا ونه لیدل چې ستا پروردګار د فیل له څښتنانو سره څه وکړل؟ آیا هغه د هغو چلول شن نه کړ او پر هغو باندې د مرغانو سیلونه ولېږل چې پر هغو یې د پخې شوې خټې تیږې غورځولې؟ بیا یې د هغو حالت داسې وګرځاو لکه د څارویو شخوند وهلي واښه. د نورو ښکلو تاریخي او عبرتناکه ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو نورې ښکلې ویډیوګانې اول تر تاسو پورې ورسیږي. السلام.